چې دا تقوا داسې شی دی چې په دې الله ډېر خوشحالي. دا تقوا داسې شی دی چې په دې الله د انسان حاجت پوره کوي. دا تقوا داسې یو شی دی چې د نکاح خطبه کې ووایي نو نکاح به دې خدای برکت کړي. دا تقوا داسې یو شی دی چې په دې الله ته بنده ډېر نږدې کېږي. نو دا تقوا دې څه شی چې چا کې تقوا راشي هغه ته موږ متقي وایو. او د قرآن د سورت بقره شروع دی نشوی ده الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. او بیا متقی بیانی چې څه ته وایي الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. اللہ تا متقی چی چاک تقوی اسوک دے اغا دے چی اللہ منی یوم الاخر منی نالیدل پا اللہ ایمان دے یؤمنون بالغیب او اغا پا اللہ دمر مضبوط یقین ساتی چی اللہ و تسوی کدا دا اقل اخلی کا نا اخلی منی نالیدل دا دیر مضبوط خبر دا لکه زه تا یو خبره وکم او دلیل درته پیش کم نو ته به ومنې او زه تا ته یو خبره وکم او ستا د عقل نه اوچته یو ته وایې یاره بس که زما عقل اخلي نه اخلي خو چې ته ووایې نو په تا مې اعتماد دی. نو تقوا چې چا کې دی متقي هغه څوک دی چې په الله اعتماد لري. الله زما په ته اعتماد دی خدایا تا وی فرشتې شته زما عقل نه اخلي زه منم تاوی اخیرت شتا زما د عقل نوچت ته زی منم توی د قبر عذاب شتا زما د عقل نوچت د خو زی منم توی جنت شتا او په جنت کې داسې خوشاله دي چې د انسان په عقل کې ناراضي الله چې توی زی منم. ومن اصدق من الله حدیثا د خدای نه رښتونه بل څوک نشتا. تو چې د قیامت ورځ دا او په هغې کې به د ټول مخلوق سره په 6 غنټې په نیمه ورځ کې حساب کوم الله دا به څنګه کېږي زه یې منم. تا ویلي دي خدای زه ځکه منم تا ویلي دي زه یې منم. تا ووایي چې پل صراط دی یو پل دی ډېر نری دی د ویښته نه زیات نری دی او د تورې نه تیره دی ډېر نری دی او د دوزخ د پاسه دی. الله دې باندې به څنګه څوک ځي چې ته وایې چې لکه د برېښنا غوندې به ځي پروردګاره چې ته ووایې نو زه پکې دا نه ویم چې دا به څنګه یو څنګه چل به یو دلیل شته او نشته نه چې تا ویلي دي ربه زه یې منم. یؤمنون بالغیب نو تقوا هغه څیز ته وایي چې هغه انسان متقي دی تقوا پکې ده چې دی په الله بروسه کوي دی په الله اعتماد کوي دته الله و چې دا شی معنا دی وی خدایا که زما عقل رسی که نه رسی زه منم دا څه چې دا شی د کېدو نه دی دا شی ټیک دی خو زما عقل نه رسی. ډېر څیزونه دي چې هغه زما د عقل نه ډېر اوچت دي. زه به د هغې تاسو یو مثال درکړم په دې دریاب کې دا کبان دي کبان که دې کب ته څوک ده ووایي چې بار په اوچم مخلوق شته هغه مخلوق دی نیسی بیا اور دی پا هغه اور با دی ورواچی ورید پا دی کیو با دی خوری کب عقل کے اور کم زی رازی کب خود طول عمر پا اوبو کے جن تیر کرده دی که کب تا پا ضرور دلیلو داوی چه اورم شتا گرمیم شتا نو کب نمانی ولی زکا اغا دا گرمه برداشت گرمی اغا لیده ندا گرمی دا اغا پا ذهن کے رازی نا نو کتا ورطا دیرم ہوئے خبو چه تن ماک پاگلے که روغے کسنگے نو دانه چې ګرمي نشته خو د هغه عقل یې نه هلي. یا یو میږي ته دی وایي چې امریکا هم شته میږي ته دی وایي چې سعودي عرب هم شته او میږي په دومره 15 منټه کې سړی بلا مزل کوي او په 15 غنټې کې زه سعودي عرب ته رسېږم چې هغه د زرګاو میلیونو مزل دی نو میږي به وایي چې زما خو زړه ستړی شو هغه ځای پورې زه میاشت پې لګي دا ته روغې کتلې به نه هغه عقل نه لري. دغه رنګې زمونږ وروڼو زمونږ عقل ډېر نیمګړی دی ډېر کوتا دی. د الله د علم په مناسبت زمونږ هېڅ علم نشته او د الله د پوهې مناسبت زمونږ د میږي برابر پوهې هم نشته. خو زه وایم چې خدایه تا څه ووایې زه منم تا ووایې ستا پیغمبر څه ووایې نو زه پکې نه دلیل غواړم. دا نه چې دلیل نشته دلیل شته خو زه دلیل تا نه غواړم. دا نه چې دا به د عقل نه مني نه عقل به ومني خو زما عقل او سوچ نیمګړی دی او دا ډېر اوچت شی دی. نو یؤمنون بالغیب
او بالآخرت هم یوقنون اخرت کې ډیر سیزونه دي د خدای عذابونه هم دي او جنت هم دي دوزخ هم دي او پل صراط هم دي مو په صراط لارې ته وي پل او جنتونه او دوزخونه دي او هغه دي چې زموږ په عقل کې نه تېرېږي لکه زه به یو مثال درکړم یو ځل حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي ولدینا مزید نو مونږه خو عام مفسرین هم دغه معنا کوي چې دا کم نعمتونه الله په جنت کې انسان له مقرر کړي دا خو دي چې الله مقرر کړي دي چې هوري دي پکې او نهرونه دي پکې او چمنونه دي پکې او اونې دي پکې او صاحب د دنیا نعمتونه دي پکې نو الله وی لدینا مزید چې دا سمې ده ته اوې دین علاوه ما سره ډېرې خوشحاله شته فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین یو انسان ته دا پته نه لګي چې د لمه څومره خوشحاله مقرر کړي دي او دا پټي دي پټې لدینا مزید ما سره ډېر زیات نعمتونه دي زه به لنډ پښتو کې تاسو ته دا معنا وکړم لیکن یو ځل حضور پاک ته جبریل علیه السلام راغی یو اینې ورته ونیوله غټه شیشه وه داسې غونډه او په هغې یو نرۍ غوندې داغ و لکه زه به داسې مثال درکړم چې د مچ د غول عمره داغ یا د ماشي د غول عمره داغ داسې یو پوټی غوندې داغ و نو رسول الله مبارک ته جبریل علیه السلام وی دا څه شی دی دا وی شیشه ده که دا رکوټې داغ دی څه خیال دی داسې غور سره یو قتل وی ډېر پوچینی دی ډېر پوچینی داغ دی نو خو جبریل دی کې دی مقصد څه دی رب العالمین ته جبریل علیه السلام څه وی چې الله جنت پیدا کنو په جنت کې یو ځای پیدا کړ جنتونه خو ډېر زیات دي یو ځای پکې الله پیدا کړ چې په هغه ځای کې به جنتیانو سره رب العالمین ملاقات کوي ملاقات پکې وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة خوشحاله وی خلک او خپل رب ته به نیغ نیغ ګوري او بیا په احادیثو کې دام راځي چې ډېر مبارک جنتي هغه دی چې سهار او ماښام د الله سره ملاقات کوي جنت کې خوشبه نشته ورځ نشته یعنی هر ټیم او بعضې به داسې وي چې د دنیا د هفتې برابر جمعې مانځله چې څنګه خلک راځي دقسې به په دقه ټیم باندې دا خلک جمع کېږي الله سره به ملاقات کوي او دا ټول جنتیان به راغونډ شي الله سره به ملاقات کوي څوک به د نور په کورسو ناستي څوک د زمرودو څوک د یاقوتو څوک د مرجانو څوک په مشکو دا به ناستي او خشته علا او الله سره ملاقات به کېږي او چې دا ملاقات الله سره کېږي د دې نه مخکې به د خوشبویو باران په دې خلکو شي نو چې د الله له طرف نه د خوشبویو باران نه به څنګه خدای دې زموږ نصیب کړي او بیا چې الله سره ملاقات وشي او کور ته راشي نو دا ښځې به ورته ویې سړیه نن خو ته ډېر خشته نه نن ته څنګه دومره حسن او دومره خوشبویي نو دی به ورته وایي چې او ما نن د خپل رب ذوالجلال سره ملاقات کړی نو ښځه به ورته وایي چې واقعي چې د پروردګار سره څوک ملاقات وکړي او کور ته راشي نو چې دومره خوشبویي ته نه دي او ښکلېوالي نه دي نو به څنګه وي د الله سر هم دقه دی چې ته راشې خوشبوده نه دي او ته راشې او ته ډېر خشته او ډېر مزېدار خیر خبره خو ده خو جبریل علیه السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي څه دی خیال دی دا پوټینې داغ دا پوټینې داغ چې دی وی دا خو ډېر پوټینې دی ډېر رکوټی دی وی د دې شیشې مثال د جنت دی د دې شیشې مثال د جنت دی او دا د مچ د غول عمره داغ ما ورته د مچ غلو وی دا پوټینې غوندې داغ دا هغه مزید دی دا مزید دی دا هغه دی چې الله به د جنتیانو سره ملاقات کوي خبرې ترې به ورسره کوي او جنتیان به خپل رب ویني دا هغه ځای دی او جبریل دا دونه پوټینې ځای دا دومره راکوټې وی چې دا ځای الله پیدا کړ نو یې ما ته وی چې جبریل دې میاشتې ور وستم وی زه ښي طرف ته چکر ولګوه ستا چې کوم رفتار دی په هغه رفتار لاړ شه اخر ته ورسېږه نو بیا به ماله راځې جبریل دونه تیز رفتار دی چې یو ځل چې حضور پاک تپوس وکړو وی چې ته قرآن شریف ته اووم اسمان نه بره عرش دی د الله د عرش نه ته قرآن شریف راوړې د ځمکې ته څومره ساعت کې را رسېږي نو دا څونه مزل دی د دې ځمکې نه د تیزې سورلی مزل د رڼا د رفتار نه تیز مزل د دې ځمکې نه اسمانه پورې د 500 میلو دی 500 کالو دی
نو د هغې لومبي اسمان نه دویم ته د 500 کالو، نو د دویم نه دریم ته د 500 کالو، نو دریم نه څلورم ته د 500 کالو، نو زه ورپسې پنځم شپږم اووم نه د الله د عرشه پورې د 500 کالو، نو د عرش ته لاندې نه بره پورې د 500 کالو. قدام ستا د میزایل رفتار نه، ستا د جز رفتار نه، ستا د راکټ رفتار نه، ستا د نور رفتار نه، هغې نه هم تیز. دا دومره تیز رفتار، دومره تیز رفتار، دا د خدای کائنات خو حیران بشي. داسې سیارې هم زمونږ په دې فضا کې شته چې ستا د دې ځمکې نه په 50 لاکه چنده غټې دي. داسې هم شته چې ستا د دې ځمکې نه په کروڑهاو چنده غټې دي د خدای کائنات. او داسې سیارې هم شته چې د یو بل نه په کروڑونو میله لرې دي، د خدای خو لوی کائنات دي. نو جبریل علیه السلام نه تپوس کې څومره ساعت کې را رسېږي؟ وی د الله رسول د سترګې د رب نمزر، د سترګې د رب نمزر. نو جبریل علیه السلام خو دومره تیز رفتار دی. اوس ورته وایي ویزه د دې من نه روان شه ښي طرف ته. نو جبریل علیه السلام وایي 1000 کاله مې مزل وکړه خو ښي طرف ته ونه رسېدم. نو بیا وی ګس طرف ته مزل وکړه، نو 1000 کاله مې ګس طرف ته مزل وکړه خو آخر مې معلوم نه کړ. وی زه دې مخکې مزل وکړه، نو 1000 کاله مې مخکې مزل وکړه نو پته ونه لګېده، نو 1000 کاله وروسته مې مزل وکړه نو پته ونه لګېده. دا نری داغ دونه غټ ځای دی، دا الله د ملاقات هغه ځای دی. نو جنت به څو نه رښتیا ووایه دا ستاسو په عقل کې راځي؟ میږي ته چې وایي چې دنیا ده، میږي ته چې وایي امریکا ده، میږي ته وایي روس دی او برطانیه ده، میږي ته وایي دریابونه دي، میږي وایي مازغه دې خراب دي. میږي ته خو دقه دنیا ښکاري چې دا کم ځای کې دی چکر لګي. که څه خبر دی د دنیا نه؟ نو دقسې زمونږ مثال زمارونو د خدای د قدرتونو په مقابله کې د میږي نه مراکوټی دی. نو دا څیزونه زما د عقل نه اوچت دي، خو چا ویلي دي چې شته؟ رب ذوالجلال. چا ویلي دي؟ رب ذوالجلال. نو موږ به منو، نو په دې خدای خوشحاله شي. یو زه درته ویم چې ای بنده زما دا خبره ومنه، او ته وایې چې عقل مني که نه مني، خو زه منم ځکه تا ویلي دي. عقل اخلي که نه اخلي، خو زه منم چې نو زه به ډېر زیات خوشحاله یم چې ګوره د دې سړي په ما یقین دی، ما ته دروغجن نه وایي. او چې زه څه ویم دا مني. دقه رنګې یؤمنون بالغیب او دقه رنګې بالآخرت هم یوقنون. دا متقی یو صفت خدا شو، د متقی یو صفت دا شو. د متقی دویم صفت څه دی؟ یقیمون الصلاة، عبادت بدنی کوي. یوازې مونځ نه، عبادت بدنی کوي. چې کوم بدنی عبادت دی هغه کوي. او دریم صفت یې څه دی؟ یؤتون الزکات، عبادت مالی کوي. زکات اصل و ذکر ذکر شو، صلات اصل و اصل ذکر ذکر شو. نو دویم صفت بدنی عبادت کوي، دریم صفت مالی عبادت کوي. او څلورم څه دی؟ څلورم صفت دا دی مما رزقناهم ينفقون. یوازې هغه بدني هغه مالی عبادت نه دی چې کم پې مقرر دی، نه خپله نوړی بل سره نیمای، غریب سره مدد کوي، مسکین سره مدد کوي. او لکه دا سوچ کوي چې دا زما خپله نه ده، مما رزقناهم دا د خدای ده. لکه سوچ دا دی چې دا کوم انوړی ما د خولې نه نیمه کړه او د بل بني ادم له مې ورکړه، نو دا زما نه ده، زما نه ده، زه دې په دې نه خوشحالېږم. دا د چا ده؟ دا د الله ده، دا موږ ورکړې ده. او بل څه دي؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. او بل صفت یې دا دی چې په قرآن هم ایمان راوړي او د قرآن نه مخکې کتابونه مني، د ایمان په درجه کې مني چې تورات هم د خدای کتاب نازل کړی دی، انجیل هم د خدای کتاب نازل کړی دی، زبور هم د خدای کتاب نازل کړی دی، او نور صحیفې هم خدای نازلې کړي دي. د ایمان په درجه منم، عمل به صرف په قرآن کوم. او قرآن شریف هم د خدای کتاب دی نازل دی. دا متقی شو. نو الله څه وایي؟ د دې متقی نتیجه څه ده؟ اولئک علی هدی من ربهم. دا هدایت یافته دی، دا په هدایت دی، دا په نیغه لاره دی. دا هغه سړی دی چې د په منځه کې د خدای نه وغوښته اهدنا الصراط المستقیم. موږ په منځه کې د خدای نه نیغه لاره غواړو که نه غواړو؟ هدایت غواړو که نه؟ اهدنا الصراط المستقیم. خدای ما ته خو نیغه لاره وښایه، ما ته خو هدایت وکړې. نو دا صفتونه چې چا کې دي چې دا مې ذکر وکړو، دا چې دا صفتونه چا پیدا کړل، نو د دوا وګټله،
دی په هدایت شو د ربنا، دی په صراط مستقیم دی، او د نتیجه به کوم ځای وي؟ واولئک هم المفلحون، دا کامیاب انسان د جنت ته ودی. د متقی دغه صفت. نو دلته الله د متقی دا صفت کوي، بل دی رب العالمین د متقی بل صفت کوي، بل دی الله د متقی بل صفت کوي، بل دی الله وی چې متقی هغه دی چې د زمانه یریږي، بل دی الله وی متقی هغه انسان دی چې هغه د حرامونو پرهیز کوي. زمارونو د دې ټولو بنیاد چې مونږ ولټو کنه چې دا تقوا څه ته وایي، د دې ټولو څیزونو بنیاد. نو تقوا مونږ معنا کوو یره، د تقوا مونږ معنا کوو پرهیز، او قانون دا دی چې چا کې یره پیدا شي نو دی بیا پرهیز کوي. اسې یو سړی پرهیز نه کوي خو چې د زړه باندې یو جټکه راشي کنه او دل راشي او ډاکټر ورته وایي چې ستا خو د هارټ پرابلم دی، تا ته خو د زړه بیماري لګېدلې ده، بس دی چې د هغه ځای نه راځي نو پړه کې سوچونه کوي ډاکټر صاحب څه به نه خورم، څه به نه خورم، غوړ به نه خورې، مالګه به نه خورې، پلانکې شی به نه خورې، پلانکې به نه خورې. نو اوس که زه په بشیر جان د دنیا د خدای روي ورته ور مخکې کړم چې بشیر جانه ډوډۍ کمه خوره، بشیر جانه غوړ مه خوره، بشیر جانه روجې مه خوره، نو بشیر جان به ما ته ښه وکړي خو هلته وایي خپل کار کوه سړیه، د دنیا نعمتونه چې خدای راکوي تیرا باندې ولې بند دی. خو که ډاکټر ورته وایي چې بشیر جانه ګورې پرهیز کوه، که دې ونه که نو هغه پېښور نه تورنګدو ته هم نشي رسېدی، نو په ده به یاره راشي یاره، نو چې یاره تر څو نی راغلی دی پرهیز نه کوي. دا عام قانون دی، عام قانون دی، سړی هر څه خوري هر څه خوري، خو چې ډاکټر ورته وایي چې ګورې که پرهیز دی ونه کې مرې او په ده یاره راشي بیا دې ټیک ټاکي، بیا دې ټیک ټاکي. نو پرهیز هله کېږي چې د انسان په زړه کې څه راشي؟ یاره راشي. او یاره به د انسان په زړه کې څنګه راځي؟ یو مثال ووایه، یو دو درې مثال یې در کوم چې ته ورباندې پوه شې. مونږ باندې یاره نه ده راغلې، مونږ ځکه پرهیز نه کوو، مونږ باندې یره نشته ځکه زه حرام نه پرېږدم، په ما یره نشته نو ځکه ګناه نه پرېږدم. که په ما یره راله قسم په خدای ګناه خو ډېره لویه خبره چې خپل خواهش به هم بیا پرېږدم. یو مثال درته اوس وایم، عبدالله ابن عمر د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زوی دی، دی په لاره باندې روان دی، د مدینې منورې نه بار ووت، نو یو سړي ګډه چیلی سر وړ، یو هلک په هغه زمانه کې دا غلامان او مریان ډېر زیات. نو عبدالله ابن عمر رضی الله عنه هغه هلک ته وایي هلکه یو ګړه یا یو چیلی را باندې نه خرڅې، اوږې شوي یو، هسې امتحان پې کوي چې حلال کو اخرو. هغه ورته وایي کاکاجي هغه نه پېژن چې دا عبدالله ابن عمر د عمر صاحب زوی دی. وی کاکاجي دا خو زمانه دی، زه خو غلام یم، دا خو د پلانکي سړي دی په مدینه منوره کې، زه خو غلام یم. دی ورته څه وایي؟ اوس امتحان پې کوي، ورته ویې لکه داسې وکړه یو راکه پیسې به درکو که نه، او حلال به وکړو او غوښه به ته مخورې مونږ به مخورو. او ورته بیا وایي وی کاکاجي تا ته خو مه وایي چې زمانه دی، پردی شي څنګه در باندې خرڅ کړم، په ما پردی چیلې ګډ څنګه خرڅی؟ ما هغه مالک که خبر شو ما ته وایي چې ګډ دې څه که چیلې دې څه که، خو در ورځې ورځې شماري. عبدالله ابن عمر په امتحان کوي، وی چل درته ښیم که نه، یو ګډ را باندې خرڅ کا، پیسې به درکړم، پیسې به جیب کې واچي، ګډ به حلال کو، اوس به یې دلته روید کو، ته به هم غوښه وخورې مونږ به مخورو، ښه مزېداره به ورته کو. او که مالک د نه بېګاله تپوس وکړه چې یو ګډوري خو کم دی، وی شر مخ تختولی دی، شر مخ تختولی. اوس که دی دې زمانې مسلمان ته ویلی وي څه به یې ویلي چې یو نه دوه به در باندې خرڅ کړو، خو ال به نه وی ګورې ته خو لا یو یادې دوه به در باندې خرڅ کړم، راځه په درې مسلو رمه یو به در باندې خرڅ کړم، پیسې به م جیب کې واچو، پیسې به مې هم جیب کې وي، ګډ به م وخورو، خطرسپونه غوښه ده، ته به م وخورې زه به م وخورم، او مالک ته به بانه وکړم. کوي داسې خلک که نه کوي؟ ډېرو خلکو نن خپل مالکان د پیسو دپاره حلال کړل او په پرشونو کې لاندې ښخ کړل. د خدای یاره نشته. اوس تاسو قصور کې قصه به د اخباراتو کې تاسو اورېدله، یعنی دومره مسلمان د خدای نه نه یریږي. ما ته چا وویل دا قصور کې د 7 کالو ماشومه جینۍ ایستې ده د کور، د 7 کالو ماشومه، او هغه ماشومه جینۍ د کور نه ترور که راځي سپاره لاس کې د قرآن زده کوي.
سپاره لاس کې د قرآن زده کوي او پته نشته چا ایسته ده د کور نه او مور او پلار غریبانان یې تلي دي حج له عمرې له پلار یې وایي چې ما وره دلته سامان واغېسته ګوډیګانې مې واغېستې چې زه به ورځم او زما لور به ما ته کور کې ولاړی نو دې ماشومې زینب لور له به زه دا ګوډی یوسم دې ماشومې له به زه دا والی یوسم او دې ماشومې له به زه دا سیزونه یوسمه ولې زما ماشومه لور به ما ته په دروازه ولاړی چې پلار مې راغی مور مې د عمرې نه رالل هغې ته څه پته وه چې ماشومې ما له ټوکړې ټوکړې وجود کور ته رارسېږي قرآن لذی سپاره لاس کې ده او چا درنده صفت انسان درنده صفت انسان هر چا چې د په مخه کړې ده ظلم زیاتی نه پسې څه چل کړی دی شلولې ده وجلې ده او په ډیران کې غریبه غورځولې ده نن پټرول پاکستان پرون اور اغشتو اسې تاسو نه تپوس کوم زمارونو دا کار چې یو انسان کوي د 2 کالو ماشومو سره چې دا د زیاتې کوي او ظلم سره کوي او بیا وجني او په ډیران کې غورځي دا د هندوستان نه هندو راغلی دی نه دا د امریکې نه د لندن نه انګریز راغلی دی نه دا د روس او د چین نه کافر راغلی دی نه دا به څوک دا به هغه کسي چې ستا د مسلمان مور او پلار نه پیدا دی دا هغه کس دی چې د سار ماسپخین مازیګر ماښام ماسخوتن الله اکبر د لوډ سپیکر نه اوري دی دا اوري الله اکبر الله اکبر معنا څه ده الله ډېر لوی دی ډېر لوی دی نو دی دا سوچ نه کوي چې الله لوی دی ما به نیسي دا سوچ دو نه کوي چې الله ډېر لوی دی او ما به نیسي څلور ځله ورته وایي الله اکبر بیا ورته آخره کې بیا وایي الله اکبر خو معلومیږي دا چې دا بانګ ده نه دی اورېدلی ففي آذانهم وقر دې غوږونو کې د باتې پرتې دي د اذان نه اوري دا مسلمان دی یا نه دی خو مسلمانه معاشره کې پروت دی دی مسلمان دی یا نه دی خو ده به خامخا د مولا نه اورېدلي چې ظلم مه کوه دا مسلمان دی یا نه دی خو دی به خپله لور به لري دی به خپله خور لري دی به خپله لور لري دی به خپله خور لري دی به دا سوچ نه کوي چې که زما لور سره چا دا چل وکړو دی به دا سوچ نه کوي چې زما خور سره چا دا چل وکړو د خدای یره کم ده په مسلمان کې پرهیز علی انسان کوي چې په ده د بیمارۍ یره راشي سپی نه دی سپی خپل مالک ته لکۍ ترنګوي که نه ترنګوي سپی په خپل مالک حمله کوي نه ولې سپی د مالک یرولی دی د مالک یرولی دی غوی په خپل مالک حمله نه کوي او په پردي حمله کوي ولې د خپل مالک یو غزار والی دی نو غوی خو شعور لري عقل خو نه لري هغه وایي چې دا زما د مالک په شان هر سړی نه دی دا مې مالک ته گیا چي دا مې مالک ته مال اوبه راکوي دا مې مالک ته که زه خوا دې خوا کوم په کونټی مې وایي په کوتک مې وایي نو د مالک مخکې دغسې نیغ ولاړي دا سپی دی ورته پته چې دا مې مالک ته ډوډۍ راکوي دا مې مالک ته مال اوبه راکوي دا مې مالک ته ما په کور کې اوسئ هغه ته لکۍ ترنګوي او چې ورته پته لګي چې نه دغه کې خیر نشته نو په هغه غپ کوي هغه نه یره نشته ده نه یره ده اصل سیز د پرهیز یره ده یره نن د مسلمان په لږ کې د خدای یره ختمه ده د چې ټوپک رالی او د 1,000 روپو دپاره او د 10,000 روپو دپاره او د 1,00,000 روپو دپاره ته اجرتي قاتل جوړېږي او سړی ولې څو دپاره 50,000 1,00,000 والی 2,00,000 والی 50,000 والی او په سړی مسلمان مړ کې یو انسان مړ کې د 80 کالو د 50 کالو د 40 کالو ځوان دی مړ کو تا پړه لاسې ښې دی چې دا د چا بچی د سره به مور څونه خواري کړي تا پړه لاسې ښې دی چې دا چا الله سره ماشوم لوی کړی دی تا په دې لاس کې چې د تم چا په زانګو کې جوټې ورکړې دي ته په دې لاس کې چې دا یو ښځه دا به ترې کونډ نه پاتې شي اب څه کوي ته په لاس کې چې دې سړي او ماشومان یتیمانان پاتې شي به څه کوي په لاس کې د که زما پرور داسې چا ډزو کوي ویشته نو زه به څه کوم یره نشته تو چې په پردي مال ورځې او پردي مال او کنډر کې ته دا سوچو که زما کنډر چې وکړه زه به څه کوم تو چې په پردی لور خور لاس اوچته سوچو که زما په لور خور چا لاس اوچت که زه به څه کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی رسول الله مبارک د ایمان دعوت ورکو نوجوان هلک و نوجوان هغه هلک ورته وایي
وی دا الله رسول ایمان ته میړه کېږي مسلمانېږي خو د یو څیز اجازت پکې غواړم وی د څه اجازت پکې غواړئ وی زما خواهش ډېر زیات شهوت را باندې غالب دی نو ماله په دې مسلمانۍ کې د زنا اجازت راکړه هغه خو پته نه وه که نه هغه خو دا مطلب و چې د پیغمبر اختیار دی چې هله به مونځ ورکوي او چاته به روژه نیسي او چاته دا کار کوه دا مه کوه دا غرور بیا پیدا نو ماله په دې کې دا اجازت راکړه د زنا چې زه پکې زنا کوم دی نه نشم صبرېدی نو صحابه وی اوف 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 صحابه خو پوښتنه ستا پیغمبر مبارک په مخ کې دا خبرې کې دا مناسب دي لیکن د دواړو جهان مبارک سره دا ډېر هوښیار ډېر هوښیار داسې نه چې پاسه ستا هغه داسې ده زنا اجازت غواړي ایمان کې زنا نه 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 وی بچی را دې خوش را نږدې شه ځان ته نږدې که وی تحبه لاختک وی زنا د خور دپاره خوښې چې ستا خور سره څوک زنا وکړي دا خوښې بچی په نرمه ورته وایي او توی قربان الله رسول خور نه به زه څنګه زنا خوښه کم زما خور له به یو سړي نږدې چې روغ به څنګه دي خور له به څنګه زنا خوښه کم نه زه خور له خوښوم الله رسول نه به بل څوک خور له خوښه کي اتحبه لامک دا د خوښه ده چې ستا مور سره څوک زنا وکړي اوف اوف قربان د الله رسوله زما مور ته به څوک نږدې څنګه شي نه به زما مور ته څوک نږدې شي نه د بل مور ته اتحبه لبنتک لور له خوښه نه الله رسوله لور نه خوښه زما لور سره به څوک څنګه نه وکي بل څوک به لور له خوښه نه کی زوجې ښځې له خوښه الله رسوله قربان نه زه ښځې له خوښوم نه به بل څوک ښځې له خوښه کی بس سړی پوه شو رسول الله مبارک څونه ښکلې خبره وکړه چې ته خپلې خور له نه خوښې لور له نه خوښې ښځې له نه خوښې مور له نه خوښې خور له نه خوښې چې دې سره یې څوک بدعملي وکړي او ته په خپله به بل څوک به هم خوښه نه کړي نو چې ته دا زنا کې چا سره به کوې اسمان ته خو نه شي ختې ځمکې نه خو نه شي کوزېدی ورپسې چا سره به زنا کې د چا خور به یې که بني د چا لور به یې که بني د چا ښځه به یې که بني د چا مور به یې که بني وایه اوسه تو چې دا ګناه کې چا سره کې ابا خدا سي نه چې اسمان نه برا پروتي ابا یا د چا خوري خپل خور له نه خوښه پردي خور له ولې خوښه یا به د چا لوري خپل لور له نه خوښه پردي لور سره ولې خپل یا به چا خزي خپل خزي له نه خوښه پردي سره ولې یا به د چا موري خپل مور له نه خوښه پردي له ولې بس غالب پوي شو وی دا الله رسول بس ایمان را تخای زنام پکې نه غواړم ایمان را تخای دینام نه غواړم قسم دی رسول الله مبارک ول په لاس کې خود او سوی اللهم نقي قلبه اللهم طهر قلبه خدایا د دې زړه پاک کې او خدای ته صفا ستر کې دعا ولا وکړه د رسول الله مبارک د مبارک لاس دا برکتو چې هغه سړی وي خواهش مې او تختې دا خپل حلالي بیبي ته مې توجه نه پیدا کېده نو چې یو سړی د بل نه غلا کوي دی سوچو کې که ما نه څوک غلا کوي زه به څه کوم خفه کېږم به که نه چې یو سړی په پردی مال ډاکه غورځوي دی سوچو کې که زما په مال چا ډاکه وغورځوله زه به څه کوم یو سړی پردی جینۍ ته ګوري ته سوچو که چې ستا لور ته څوک ګوري ته به څه وې او که یو سړی په بل مسلمان ډس کوي اولي دی سوچو کې چې زما په رور زما په پلار زما په زوی چا ډز وکړو نو څه وایي یاره ختم یاره چی والله دک بروانه یاره نی چې څه دې خوښۍ کوه یاره چی دک بروانه چی یاره نی چې څه دې خوښۍ کوه نو دغه بدبخته د امریکې برطانیې نه نه دی راغلی اوو کالو ماشومه جینۍ اوهو سنګدل یاره ختمه شوه د انسان نه یاره د په زړه کې ختمه شوه د ده نه شر مخ جوړ شو د ده نه درنده جوړ شو او دا یره د هغه چا دړه نه ختمېږي خفه کېږه ما چې د پړه کې د خدای عظمت نه کله د پړه کې د خدای عظمت راغی او دی وایي چې زه په کوټې په ګوټ کې ناست یم ما رب ویني او دی وایي که زه په بړستن کې دننه مې یم او زه ګناه کوم په فیسبوک ګناه ته ګورم بیا ما الله یې دی به په کوټې په ګوټ کې مو الله که د ګناه وکړه ته ځان باندې خدای حاضر وګڼه که تا وکړه ګناه راشي ما په دې مخ لاړ وتوکه نو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ غالق ته سوی ای بچے پیسې به والے
یو ګډوري را باندې خرڅ کا غوښه به ته مخورې موږ تا باندې مخورو په خپله به مخورو او که مالک در نه تپوس وکړه نو مالک ته به شر مخ خوړلی دی مالک دلته کم دی تا مالک څه ویني چې عبدالله ابن عمر دی شپونکي ته دا خبره وکړه غلام ته نو شپونکي داسې مخ بل طرف ته واړو او څه وایي فاین الله مالک مې نشته نو رب مې کم ځای دی رب مې څه شو مولا خو نشته دلته خو رب خو مې شته که نه بابا رب نه پټولی شم عبدالله ابن عمر وی بچې باسو دې ګټله ما کتې ما دنه نادشته خو ما کتې د چا غلامې د فلان کې نیغ عبدالله ابن عمر هغه سړي له لاړ ورته یې ویې ستا یو غلام ما ولیده او هلته ورسره ګډې چیلې دي دا خرڅې هغه وایي نه خرڅوم ګټې له مې اخېستې دي دا ګډې چیلې د څو پیسو دي د 2,000 روپو غلام دې د څو دی د 2,000 دا ګډې چیلې سره د غلامه زما شوې ټیک شوه پیسې ورته وشمېرلې غلام چې ماښام ماسخوتن ګډې چیلې راوستې هغه مولا ورته وایي وی بچې تم ما خرڅ کړی او دا ګډې چیلې مې هم خرڅې کړي دي په چا په یو بابا د عمر صاحب په زوی باندې په عبدالله ابن عمر زه بس ته مغله زه ګډې چیلې دم بوزه ما پیسې نغدي کړي دی ورغې ګډې چیلې د عبدالله ابن عمر کور ته ورسولې اوله جو دا خو هغه وختي بابا و چې ما ته وی ګډ را باندې خرڅ کا وی دا ګډې چیلې تا غشتې وي او زه تا غشتم وي او نو ما تم د شپې ځای وښایه چې زه کوم ځای وده شم او د ګډو چیلو ځای هم ښایه چې دا کوم ځای کې وتړم عبدالله ابن عمر ورته بچې دا ګډه چیلې ما ځان له نه دي اغېشتې او تم ما ځان له نه اغېشتې ته ما هغې الله له اغېشتې چې وختي تا ما ته په دشت و بیابان کې وي فعین الله الله مې کوم ځای دی په کم رب چې ستا پړه کې پروت دی د کم رب یره چې ستا پړه کې پرته ده ما هغې رب له اغېشتې هغې خدای له ما ذات کړې ده او دا ګډه چیلې مې ځان له نه دي هم تا له اغېشتې دي زه ګډه چیلې دی بوزه دا ستا دی او تم د خدای ګټه یې وکړه که بې نه کړه ګټه یې یا خو بیا 20 روپۍ به اغېشتې بیا هغه نه ورکولې کته یې د ګډ غوښه هم هغه نه خوړه حرامه لیکن امتحان په دنیا کې راغی پکې کامیاب شو نو غلام آزادم شو ګډه چیلې هم وګټلې رب هم خوشحاله شو رب هم خوشحاله دی یو خبر ذهن کې راله چې دا د خدای دپاره کم کار کوي په دې الله ډېر خوشحالېږي حضرت بلال رضی الله عنه امیه به وهه تاسو سره بلال قصې معلومې دي حضرت ابوبکر صدیق پې راغی نو امیه ته وی دا خرڅی نه وی په دسه کې دی خو نه د کار دی نه د روزګار دی ټول ورځ د غرب رووی او الله الله وی یاره وی بس زه اخلم په څو خرڅی هغه ورته ډېرې پیسې ووی او ابوبکر واغېشته بلال ته وی راځه زما شو بلال هم عجیبه سړی چې ابوبکر صدیق کور ته راوسته نو حضرت بلال ورته وی ابوبکر ځان لرې اخېشتم که خدای له الله که ځان لرې اخېشتم نو کار راته ښایه چې کم کار یې چې دله کوم او که خدای لرې اخېشتم نو ما خدای پرېږده بس ما خپل خدای ته پرېږده چې خپل خدای یادومه وی بلاله ما ځان له نه اخېشتې ما رب له اخېشتې ځه دی نو رسول الله مبارک په څونه خوشحاله شو وی ابوبکر سیدنا و اعتق سیدنا ابوبکر زما سردار دی او زما سردار آزاد کړی دی بلال ته سردار وی ولی لکه رب پروت دی لکه رب پروت دی که رب له دې اخېشتې ما او زما رب پرېږده چې د خپل رب خوشحاله کړي زما ورور بنیاد د خبرې دا ده لکه ته خدای راوله بس خواهش به وروستوی الله به مخکې یو بابا تیر شوی دی مشکی بابا به ورته مشکی بابا او مشکی بابا نه چا تپوس وکړه هغه نه به داسې خوشبویي تله لکه د مشکو د خولې نه او د وجود نه به لکه د مشکو خوشبو روانه وه او مشک نن کم دی ټوله دنیا کې ګرده مشک به پیدا نه کړي مشک قیمتي شی دی نافه لري مشکی بابا نه چا تپوس وکړه مشکی بابا دا ستا نه چې وجود نه دا کم خوشبویي دا سره وجه نه دی هغه ما به ریشي پیتې خرڅولې اوس هم په دې کوڅو کې په دې سیکل باندې بعضې خلک په دې صندوق کې ریشي پیتې خرڅوي بکسوې او ستنې او تڼې مڼې او دا تجارت ته خلک یې کوي نو ما به په شکرۍ په سر ګرځوله او ما به دا ریشي پیتې او بکسوې او دا څیزونه خرڅول نو یو ځل په لاره روان نوجوان لکم خشتوم ډولې وم
یو ځل په لار روانو ما دا ریشي پیتې مې خرڅولې نو یو جینۍ راووته نو ما ته وایي چې زما نیکه ده په دې کور کې هغه تا نه سودا غشتل غواړي لږ ودرېږه نو موږ خو عموما دا سودا دا کسان د په دې کوڅو کې ګرځي دا شیزونه خرڅوي نو په بد نظر نه ګرځي ښایي مانان په زنانه هم سودا کوي زنانه هم چې سودا وکړي ما وی ډېره ښه ده نو چې ما هغه ښکاری د سر نه کوزه کړه نو هغه زنانه آواز وکړ بچې لږ دننه راشه مونږ د حیا پردې خلک یو بار نوځو دې دروازې ته شه نو ما وی ډېره ښه ده نو زه په دروازه ورننوتم په دروازه کې دننه مې ښکاری کېښود او کېناستم دا ښځه راله او دروازې ته زنځیر و او جرنده یې کړه وی ما ته وی را دننه شه بس زه خو پوه شوم چې اوس څه چل کوي ما سره دا سامان رانالي وایي مې څه مسله جوړه شوه دا ښځه وایي ته دن راشه مې ته په ما څه کې وی بس نور تم پیږې او زم ښه پیږم ما سره به دا ګناه کې یا خدایا ګناه خو ما په جون کې چته نه ده کړې وی بس که نه کې دا ګناه ما سره نو شرموم دی چغه وامه چې دا هلک ما پسې کور ته راغی بیزته کوم دی چغه وام دا ټول خپلوان در باندې را خبروم چې دا ما پسې کور ته راننوت چې روغ هم رانه لاړ نشي خدای داسې په جنجال وړېده مشکي بابا ورته وایي هغه وخت کې نوجوانو وایي ما ورته چې خانو ماله ټیک ده چې نه مې پرېږدې نو ډېره ښه ده نو زه به لږ اودس ماتوم اودس ماتې کوم ماله لوی اودس ماتې راغلی وایي ډېره ښه ده او لږ مخلاص به م ووینځم لږ پاک به م شم وایي ډېره ښه ده خو ښه خبره ده لیټرین ولې راته کوله وکړه او زه هغې ته ننوتم غسل خانې ته او پکې مې لوی اودس ماتې وکړه او بیا مې هغه لوی اودس ماتې راواغېش په لاسونو مې ومږه او په مخ او په سر پرې ومږه ګوره دا مې یو کرتب وکړ او الله ته سوال کوم چې خدایه دا خو ډېره لوی ګناه ده دا خو زه نشم کولی تا خو الله نشم خفه کولی دا ګناه نه ځان بچ کومه نو راشه که په دا چل مې وکړو نو دا ښځه به اوس ما نه منډې کړي چې دا څه څښا بوی دی نو دروازه به کولو کړي که په دې مې ځان بچ کړ نو ما هغه خپل اودس ماتې راواغېش په دې لاسونو مې وموږه په مخ مې وموږه په سټم په مرۍ باندې مه او چې غسلخانې نه څنګه راووتم ښځې ته مې ویې څه چل کې هغې منډې کړه چې ستا خدای بې خوباسه ټول کور دې راله د غلو ډک کړه ټول کور دې د بدبویه نه ډک کړه وروسته د کور نه هغه نوکرې ته ور وتکولی او که چې دې تښتي دا څه په جنجال واوړي دي څخه بینتې دي دانې په غلو لړلې دي او ټول کور یې مونږ ته ولاړه وی ور یې کوله او که ښکاری مې ځان پسې راښ کا او بار ووتم او چې لاړم یو غسلخانې ته ننوتم هلته مې ولمبل ځان مې ښه پوره صفا که او ځان مې سوتره که وی چې اقه زما د وجود نه د مشکو خوشبویي روانه ده نو تر اوسه پورې روانه ده ما ته دې وجې نه خلک مشکي بابا وایي چې د خدای یره یې که نه پړه کې د خدای یره بیا به څوک غلطي نه کوي ګناه به نه کوي دې وجې نه رب العالمین فرمایي او زه به لنډ مثال درکم د حضرت یوسف علیه السلام زلیخې دروازې ورته بندې کړې که نه او یوسف علیه السلام ښکلی سونا و اوهو چې قرآن صفت کوي او رسول الله مبارکي صفت کوي دا به څونه ښکلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې معراج کې اسمانونو ته وختم نو د یوسف علیه السلام سره ملاقات مې وشو نو د ټولې دنیا نیم حسن خدای ورکړی نیم حسن او د زلیخې په کور کې اوسېږي او قرآن شریف وایي زه نه ویم قصه نه ده منګړت قرآن وایي وغلقت الابواب یو دروازه نه جمع د ډېرې دروازې به هغې بندې کړې د بادشاهانو په کورونو کې او په محلاتو کې په کوټو دننه کوټې وي په برنډو دننه برنډۍ په حال دننه حالي دروازې بندې کړې یوسف راځي دروازه جلنده کېږي یوسف ځي دروازې جلنده کېږي او زلیخې چابیان راواغلې او ځان سره کېناستې او ځان یې ورته داسې خشته کړی او هم د بادشاه د وزیر ښځه په خپله هم حسینه وه مصری وه مصر خلک اوس هم خشتی او ښځه یې ډولې کړی او د یوسف علیه السلام ځان ته د مایل کولو ټول انتظام یې کړی رښتیا ووایه چې یو هلک وي وادي نه کړی خشته وي ځواني وي او بیا پیغمبري طاقت پکې وي پیغمبري طاقت مضبوط طاقت دی پیغمبر خدای په اندامونو پاک پیدا کوي پیغمبر یو چته ګوډ نه تیر شوی ړوند نه تیر شوی په پوزه خراب په غوږونو کون په غاښونو رنځور په وجود ناقص یو پیغمبر نه دی تیر شوی پیغمبر کې د ماشوموالي نه خدای دا طاقتونه یې ښودي
نو ته سوچو که چې طاقت هم ښه مضبوط دی ځواني هم ښه مضبوطه ده او څوک ته مطالبه کوي خپله نیکه ته مطالبه د ګناه کوي او په دروازو دننه بند هېڅوک ته نه دي خبر لیکن د حضرت یوسف علیه السلام په زړه کې څه شی پروت دی د الله یره پروت دی او ته وایي وقالت هیت لک راځه یوسف علیه السلام متسوی قال معاذ الله د خدای په ذات امن غواړم د خدای ګوره دلته الله په کې پروت دی د خدای په ذات امن غواړم انه ربي احسن مثوایا انه لا يفلح الظالمون وتسوی وی دا ښکلی وجود خو مال الله راکړی دا الله راکړی دا خشته رنگ الله راکړی دا وجود خدای راکړی دی نو چې مال الله کم نعمت راکړو نو د خدای دشمنۍ کې استعمال کوم دا سترګې چا راکړي دي الله نو دا د خدای دشمنۍ کې استعمال کوم دا غوږونه الله راکړي دي نو ګانې سندرې پې واورو دا سترګې خدای راکړې نو زنا ته پې وګوره دا ژبه خدای راکړې ده نو دا دروغ پې وویم غیبت پې وکړم د خدای نعمت ولې د خدای دشمنۍ کې استعمال کم لکه زه به د هغې یو مثال درکم تاله ما یو 100 روپۍ درکړې ما دله درکړې او ته په هغه 100 روپو زهر والې او مال یې په اوبو کې واچې دا به انصافي که بې انصافي به اوس که بار نه دی د 100 روپو زهر واخېستل ما ته دې واچول نو بیا هم ګناه ده خو خو چې ما 100 روپۍ درکړې او په هغه زما په دشمنۍ کې استعمالې نو خلک وایي دا ډېر بېانصافه دی دا ډېر بېانصافه دی نو دا سترګې خدای درکړې نو د خدای دشمنۍ کې ولې استعمالې دا غوږ خدای درکړ نو د خدای دشمنۍ کې ولې استعمالې ژبه خدای درکړ نو ولې پې د خدای خلاف کې زړه خدای درکړ نو ولې پې د خدای دشمنۍ کې دقه یوسف سوچو کو انه ربي احسن مثواي د بادشاہ د دربار ته خو خدای راوستی دا خشته وجود خو خدای راکړی دی د عزت خو خدای راکړی دی دا د شپې او د ورځې جون او د املاس ته خو خدای راکوي نو خفه کم زلیخې وې کیدی نشي ما ور بند کړی دی ما نه څوک هم نه خبرېږي تا نه هم څوک نه خبرېږي یوسف وایي الله خو خبرېږي که هېڅوک نه خبرېږي خو الله شته نو چرته به دې پرېږدم خو دې نه بس زما خپل وس دی زه به یو دنې یو قدم مخکې زما په عقیده خدای خوښه ده خو چې قدم یې واغېست نو رب مدد وکړه دروازه ورته کوله وشوه نو چې بل قدم یې واغېست نو رب مدد وکړه بله دروازه کوله وشوه نو چې بل یې ورسېد زلیخه ورپسې ده او دې ته مخکې دی رښتیا ووایه د یوسف علیه السلام الله مدد وکړه که نه هغه زلیخه رسوا شوه که نه هغه یوسف علیه السلام خدای د مصر بادشاه جوړ کړ او بعض علماء لیکلی دي چې بیا زلیخې سره نکاح نه ده شوې او بعضې وایي چې نه زلیخې سره بیا نکاح هم شوې ده او دا زلیخه بیا خدای پیغله کړې ده زما وروڼو لکې ده خدای یاره چې دا رسول الله مبارک بار بار تقوا وایي تقوا وایي تقوا وایي او الله قرآن شریف کې تقوا او تقوا تقوا او متقی او متقی دا ولې لکې ده خدای یاره چې یاره راله د تقوا بله معنا پرهیز نو پرهیز به راشي او بیا زموږ علما چې وایي چې اتقاء عن الکفر والشرک بیا به د کفر شرک نه بچي دا خدای لویه دشمني ده د خدای دشمني نه ده اتقاء عن الکبائر ګناه کبیرې نه به هم ځان ساتي دا هم د خدای دویم نمبر دشمني ده اتقاء عن الصغائر د صغیرې نه هم ځان ساتم ولې دا هم د خدای خلاف دی دا هم دشمني ده وړه د خو دشمني ده او د کل ما سوای الله نه به ځان ساتم او الله ته به متوجه زما وروڼو بنیاد د خبرې دا دی چې مونږ یو مسلمانان الحمدلله ټول مسلمانان یو د خدای کرم که د چا ګیره شته او که د چا نشته که څوک منځ کوي او که صرف د جمعې کوي خو مونږ ټول د چا بندګان یو که څوک حلال خوري که حرام خوري خو د چا بندګان یو نو مونږ خدای د بندګۍ نه ګورې نه یو ایستی مونږ ته بندګان ګناهګار ته هم بند دی الله څه مهربانه دی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم ګناهګار تام بندوي مونږ خدای د بندګۍ نه نه یو ایستی مونږ د خدای بندګان او بیا مونږ ته مسلمان وایي مونږ ټول د خدای مسلمانان یو او د مونږ ټول د ایمان دی چې که د بلستان په میانځ کې هم پروت یم مانه څوک خبردار الله خبردار
نن نه بس به موږ یو عهد کوو الله سره چې الله موږ به ستا دشمني نه کوو الله موږ به په دې زړه کې هر وخت حاضر ګڼو ربه موږ به دا نه وایو چې ما په بلستن کې خدای نینی او ما د ګنو د ټل په میانس کې رب نینی نه الله ارده ته ما ویني زه خو کمزور یم ربه ما نه به غلطۍ کېږي ما نه به ډېره ګناهونه شوي خو الله په سچه معافي غواړم نو خدای به دې خوشحالېږي معاف مې که الله خو اله به دا وی چې خدای بیا به نه کوم بیا به نه کوم دا سترګې به زه ستا په دشمنۍ کې نه استعمالوم په دې غوږ به زه ګندونه نه اورم او په دې ژبه به زه بیا غلطه نه کوم رب به خوشحاله شي د ژوند او د مرګ د مارونو څه پته لګل کله خدای له ځو نو چې په روغ خپل رب له لاړ شي خپل خواهش د الله په مقابله کې مې استعمالوه دا پټینی عقل دا دونه پټینی عقل دا د خدای د کائناتو مقابله کې مې استعمالوه بس چې خدای سوی رسول سو او که ایمان دی په خدای رسول نی بیا خبره ده او که په الله او په رسول باندې است ایمانی بس د خدای خبره به منو د خدای د رسول خبره به منو او د الله تابعداري وکړو دعا وکړه چې الله زموږ نه عمل شمل شي الله د دنیا او د آخر برکات هم نصیب کړي او خدای چې رښتیا خبره مونږ ټول ګناهګاران یو خدای مونږ ټول چا د سترګو به کړي چا به د غوږ کړي چا به د ژبې کړي چا به د لاسو ګناه کړي چا به د خپې کړي خو مونږ کمزور یو ربا او مونږ ډېر بې کسبې څوک یو او مونږ تا ته محتاج یو الله زموږ ګناهونه معاف کړي الله زموږ ګناهونه معاف کړي الله زموږ ګناهونه معاف کړي خدای مونږ د فتنو نه وساتې د آفتونو نه مو ساتې د بیمارو نه مو ساتې زموږ کور او بار واړل وي د هر قسم امراضو نه خدایا روغ صحتونه نصیب کړي او چې کوم مردگان وفات دي مغفرت نصیب کړي زموږ په دې بانډه کې تنتان باچا سے ډیر خسړیو او سیدمو میاں صاحبمو وفات شوه دي دعا وتو کې چې رب العالمین مغفرت نصیب کړي او نور چې څومره مردگان وفات دي خدای ته ټولو بخي او خدای چې څوک نوران دي که په کورونو کې دي که هسپتالونو کې د روغ صحتونو او شفا ورکړي هغه مېره کې زموږ دغه خالد دي ترم وفات شوی نورم چې څوک وفات دي خدای ټولو بخي الله د ټولو مغفرتونه نصیب کړي او الله ته زموږ ناراضي شي په یو قدم را ناراضي شي بچیم صالحان او دیندار لوي کې او خدای د خپل قهر او د خپل غضب نه په حفاظت کې وساتي او زموږ د جمع دی چې د کم کم لری لری ځای نه میلمانه راځي خدای په یو قدم ولاجرونه برکتونه خوشاله ورکي او د دې کلی او د دې محلي د خلک چې کم خدمت کوي الله دوی لم اجر او برکت او خوشاله ورکي مونږ ټول د بیت الله حجونو لبوزي او عمرو لم بوته کې او چې څوک داخلي اراده لري د حجونو خدای ته ول منظورې راولي او ته خدای زموږ د دنیا او د آخر برکات او خوشاله نصیب کړي نو ملګرو تاسو د بیان واورید د تقوا په حواله سره د شیخ ادریس صاحب نو تاسو دا لایک هم کوي شیر هم کوي او چینل سره خامخا سبسکرایب کوي ډیره مننه جزاکم الله